السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ څنګه کولی شو په فیسبوک کې د اډ فرینډ بټن او فالو بټن بدل کړو. ډېر اسانه او ساده طریقه ده. د ویډیو تر پایه موږ سره اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه او لایک یې کړه او زموږ اکاونټ سره فالو کړئ. لومړی فیسبوک خلاص کړئ، په دغه درې لاینونو کلیک وکړئ. بیا د فیسبوک دغه سیټینګ کلیک کړئ، لاندې ورشئ، په دغه کې یو آپشن دی هغه پیدا کړئ، په هغې به کلیک وکړئ. دغه آپشن دی فالوورز ان پبلیک کنټینټ، په دې به کلیک ووهئ. کله چې دغه صفحه خلاصه شوه په دې کې دی لومړی هو کین فالو می، په دغه کې دغه بټن ده، په دغه بټن به تاسو کلیک ووهئ او پبلیک به انتخاب کړئ. دویم دی هو کین سی یور فالوورز آن یور ټایم لاین، په دغه کې دغه بټن ده، په دې بټن به کلیک ووهئ او په دې کې به هم پبلیک انتخاب کړئ. دریم دی هو کین سی د پیپل پیج ان لیست یو فالو، په دغه کې دغه بټن ده، دغه بټن به کلیک ووهئ او په دې کې به اونلی می انتخاب کړئ. څلورم دی هو کین کمنټ آن یور پبلیک پوسټ، په دې کې دا بټن ده، په دې بټن به کلیک ووهئ او په دې کې به هم پبلیک انتخاب کړئ. لاندې ورشئ، بیا د پبلیک پوسټ نوټیفیکیشنز، په دې کې دا بټن ده ووهئ او په دې کې به هم اونلی می انتخاب کړئ. شپږم د پبلیک پروفایل انفو، په دې کې به دغه بټن ووهئ، په دې کې به هم پبلیک انتخاب کړئ. بیا به د دې صفحې څخه بیخي وځئ، بل اپشن دی هاو پیپل فایند ان کنټکټ یو، په دې به کلیک ووهئ. په دې کې دی هو کین سینډ یو فرینډ ریکویسټ، په دې به کلیک ووهئ په دې بټن باندې او په دې کې به انتخاب کړئ فرینډز اف فرینډز. کله مو چې دا انتخاب کړ نو د دې صفحې څخه به ووځئ، لاړ به شئ پروفایل بټن باندې به کلیک ووهئ. کله مو چې کلیک ووهل په دې کې به دغه درې ډاټه تاسو انتخاب کړئ. چې کله مو انتخاب کړ نو په دې کې به پیدا کړئ ویو از، دغه ویو از بټن به تاسو کلیک کړئ. کله مو چې دا کلیک کړ نو سیټینګ به مکمل شي، د اډ فرینډ بټن به په فالو بټن بدل شي. کوم ویډیو خوښه شوې لایک یې کړئ، موږ فالو کړئ، د نورو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ.